د نبی علیه السلام د شپې د لمانځه بیان چې لنډ لمونځ یې کوو که اوږد لمونځ. د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها نه چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه السلام په رمضان کې څنګه لمونځ کوو؟ دوی ورته ویلې رمضان وي که بغیر رمضان وي تر 11 رکعتو یې زیادت نه کوو. اول دغه ځای ته چې پام وي دا تراویح نه دي تر مراد، ولې د رمضان نه بغیر تراویح شته، دا د تهجد المنځ مراد ده. تهجد یې د 11 رکعتو نه زیات نه کړه، 4 رکعتو نیت پرې وتړو. نو د حسن او د طولې نو پوښتنه مه کوه. سورت بقره ټول په 1 رکعت کې ویلی، سورت ال عمران په بل رکعت کې ویلی، سورت نساء په بل رکعت کې ویلی، سورت مائده په بل رکعت کې ویلی. بیا به د 4 رکعتو نیت وکړو، د اوږدوالي او د حسن پوښتنه مه کوه. 8 تهجد شوه، بیا به 3 رکعته وتر وکړه چې مجموعه 11 شي. بیا ام المؤمنین چې ما پیغمبر علیه السلام ته ویلې ته خو د ویترو نه مخکې ویده کېږې، ده راته وویلې ما سترګې ویدي زړه مې بیدار وي، او څوک چې وسوق بل انتباه لري ویتر بهتره چیرې دي؟ اوس مې ویل چې په آخر د شپه کې دا دوم روایت کې ام المؤمنین وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 11 رکعات لمونځ کوو د شپې. دا 11 رکعات لمونځ طاق به په 1 رکعت ګرځوه، طاق خلاصه پورې خو یا جفت را یو چې ورزیات شي نو طاق. بیا به چې د هغه نه فارغ شو د شپې د لمانځه نه په ښي اړخ مبارک باندې به لږ څه څملست. اوس په دغه باب کې 11 رکعاته راغله د حضرت عایشې نه چې نبي علیه السلام د شپې لمونځ 11 رکعاته کوو. د بل باب کې ابن عباس رضی الله عنه نبي علیه السلام د شپې 14 رکعاته لمونځ کوه، 3 رکعاته ویتر، دا 10 رکعاته نور نفل شو. دا بل باب کې بیا د حضرت عایشې رضی الله عنها نه ده چې نبی علیه السلام به د شپې کله 9 رکعاته کول، 6 رکعاته تهجد او 3 ویتر. او بل روایت کې راځي چې د نبی علیه السلام نه ډیر چې د شپې په لمانځه کې راغلي دي 14 رکعاته د ویتر سره راغلي. دا بل روایت کې چې شپې به نبی علیه السلام کله ویده و یا به خوب ډیر په غالب و شپې لمونځ به یې ونه کړو، نو بیا به یې د ورځې د لمر ختو نه بعد د مخکې نه تر زوال په دغه مابین کې 12 رکعاته نفل کړه. اوس وایه که سړی فکر وکړي 9 رکعاته، 11 رکعاته، 14 رکعاته د نبي علیه السلام د شپې معمول راغی، خو یو روایت کې 15 رکعاته هم راغلی دي، یو روایت کې 19 رکعاته هم راغلی دي، او قولی حدیث یې 4 هم راغلی دي د شپې تهجد، نو 3 ویتر 9 رکعاته، 15 راغلی دي 2 رکعاته تهجد، 3 ویتر. ادنا لمونځ د شپې 2 رکعاته دی، 2 رکعتونه خو نو کم لمونځ نشته. دا اختلاف د احوالو ده، کله پیغمبر علیه السلام ډیر لمونځ کړی، کله کم کړی، خو ډیر وخت غالبه یې چې ډیر کړه 8 رکعاته تهجد یې کړه. ادا چې وی رمضان او غیر رمضان کې تر 11 رکعتونه زیادت نه، عام اوقاتو کې چې نبی علیه السلام تهجد کړه 8 رکعاته کړه، کله کم کړي کله زیات کړي. دا مابین کې یو بله واقعه حضرت بعض ابن حکیم حضرت زراره ابن اوفا چې قاضي د بصرې و، امام و امامت به هم کوه د بني قشیر د قوم. یوه ورځ د سهار په لمانځه کې مخکې ده سورت مبارکه شروع کړی چې دغه ځای ته راورسېدو فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر. د قیامت حال چې شروع شو چې کله شپېلۍ پوشي دا نو ډېره سخته ورځ ده. د هلته یې ساه وخته ولوېدو مړ شو، او دی وی زه په هغه خلکو کې وم چې ما ور واخیست کور ته چې هغه څومره نفر راسره و ګډم ور د کور ته، زه په هغه کې شریک وم. د قرآن ویل چې د زړه په سترګو چا زړه خلاص شي هر څوک برداشت نه لري. جذب کیفیت دا پیدا کیږي. دا اوس هم چې زه کوټې ته تللی یم، عبدالرحمن خلیفه صاحب سپین ږیری د حضرت مبارک د یو مجلس قصه وکړ په یو بیان کې چې څوک جذب شو مړه شو هلته. زه په خپله وای طالب وم، کشر ومه، چې سړی جذب شو اخر هلته مړ شو. دلته دا د حدیث کې راغله صورت قرآن عظیم شان وی دغه ځای ته چې راورسېدو خره میتن ولوېدو مړ. نو د شپې لمونځ بهتر لمونځ ده، خو د وس سره موافق
تعین د عدد نشته داسې خلک شته چې 1000 رکعت لمونځ په شپه کې کړی 1500 رکعت لمونځ په شپه کې کړی 400 رکعت لمونځ په شپه کې کړی نو وایي حد نه ده معلوم داسې نه ده چې تر دغه به زیادت ناروا ده خو دا چې څوک وس لري دوام په کړی شي نو چې په څومره باندې دوام کړی شي بهتر هغه ده د خپل وس سره موافق ګناوې په معاف کېږي مرضونه په لرې کېږي بل ځای کې به بیا انشاءالله العزیز راځي